قدرمن لیدونکو السلام علیکم. نن په دې خپرونه کې د لوړو زده کړو وزارت له مالی او اداري معین ښاغلي حافظ محمد حامد حسیب سره ځانګړې مرکه لرو چې ستاسو پام ورته راړو. ښاغلی حامد ډېره مننه چې موږ له وخت راکړو. له تاسو نه هم مننه او د ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته اولا خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیا دا چې تاسو دا تکلیف وکړئ او زموږ سره مو د مرکې او د ځینو معلوماتو د نشرولو لپاره او د لا ښه وضاحت لپاره راغلاست، بیا هم مننه. تاسو نه هم مننه. ښاغلی بوین، د دغه وزارت لخوا د طالب علمانو او فاضلانو ازموینه په لار اچول شوې. د دغې څرنګوالي په اړه که معلومات راکوئ موږ ته. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان هر نظام او هر څه ته ضربه رسېدلې ده. خاص کر بیا زموږ تعلیمي او تحصیلي نظام ته او دینی تعلیمي نظام مو داسې متشتت او متفرق د مختلفو خلکو لخوا په مخ وړه کېدی. یوه جامعه به د بلې جامعې سره نصاب او نظام واحد نه و او هر چا په هغه خپل د سویې د استعداد مطابق دا نظام مخته وړي او سبقونه او طالب العلمانو ته یې درسونه او تدریس مخته وړي. دا یو ضرورت محسوس سو چې په افغانستان کې باید ټول تعلیمي نظام او نصاب واحد او یو سي، تر څو کیفیت هم لوړ سي او همدا شان هغه کسان چې د دې نصاب او د علمي نصاب څخه فارغه کیږي هغوی باید د جامعې لپاره ښه خدمت وکولی سي. ځکه نو دا اړینه وه چې موږ باید په تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې کار وکړو او د کیفیت د ارتقا لپاره یې کار وکړو او همدا شان توحید پکې مراعات کړو. نو د دې لپاره اړینه وبلل سوله د وزارت معارف سره په تفاهم او مشوره. مخکې په جمهوري نظامونو کې یا په تیرې ادارې کې د علماو د اسنادو ارزیابي چې به کېدله هغه هم کوم واحد سیستم او واحده طریقه نه و موجود. د یو عالم د لوی دورې سند به کله په 12 ور ارزیابي کېدی او کله به په 14 ور ارزیابي کېدی او داسې سلیقوي برخورد به ورسره کېدی. نو د دې لپاره چې موږ دا هڅه او کوشش وکړه او د مشرتابه په هدایت مو د وزارت تحصیلات عالی او وزارت معارف په ګډو مجالسو او په ګډو مختلفو بار رابطو کې کوشش دا وکړي چې نظام واحد کو او یو داسې نظام چې هم کیفیت برحاله وساتل سي او هم په ټول افغانستان کې یو واحد نصاب مخته یوسو. نو په دې باندې کار وسو او د دینی تعلیمي نصاب مراحل او ورسره سره په نصاب کې هغه درجې معلومې شولې چې اولا تر 12 پورې په ابتدائیه، متوسطه او ثانویه مراحلو باندې تقسیم سو چې تر دغه ځایه پورې د وزارت معارف سره برابط ولري. ابتدائیه 6 صنفونه دي چې هر صنف بیا په یو کال کې درسیږي. 6 درجې دي. د ابتدایي صنفونو وروستو بیا متوسطه صنفونه چې دي هغه متوسطه د اوله د ثانیه ده. دا بیا په متوسطه تعلیماتو باندې
چې هلته تر نمه پورې رسیږي. د هغه نه وروستو ثالثه، رابعه، خامسه درجه د دې نصاب دا په ثانویه باندې تعبیریږي چې تر 12مه پورې په دغو حالاتو کې په دغه نصاب په تدریس کې تر 12مه پورې د وزارت معارف پورې مربوط دی او په ثانویه سره تعبیریږي. دغه ثانویه تعلیم چې په درجه خامسه کې پای ته ورسېدی، د دوی نه به په کال په نهایي کې په دغه سالانه مشترکو امتحاناتو کې امتحان اخیستل کیږي او دا به وزارت معارف پورې مربوط وي. د دې څخه وروسته په یو بله مرحله راځي چې هغه څخه موږ تعبیر په عالیه مرحلې کوو او په عالیه مرحلې کې 4 درجې درسیږي: سادسه، درجه سابعه او درجه ثامنه او ورسره درجه تاسعه. دا 4 درجات چې درس ولې په 4 کلونو په جریان کې، نو د تاسعه درجې کې به بیا د لوړو زده کړو وزارت تر سرپرستۍ لاندې کلنی نهایي امتحان اخیستل کیږي چې تعبیر په دغه مرحلې څخه په عالیه مرحلې کوو چې دا هغه معادل د لیسانس بلل کیږي. دا طرحه البته اوس جوړه شوې ده. دا طرحه منظوره شوې ده، جوړه شوې ده، رسمي ده. او د دې نه وروستو بیا دغه وخت کې چې کله تاسعه درجه وویل سوله، فنون تکمیل سوله، د ملګري د طالب فنون پوره کړله، د فنونو په نهایي کې د ده څخه دا امتحان اخیستل کیږي. کامیاب د طالب ته د لیسانس سویه د عالیه مرحلې سند ورکول کیږي. بیل امتحانه کانکور نه، یعنی هغه کانکور امتحان چې د امتحاناتو د ملي ادارې نه اخیستل کېدی، هغه به د پوهنتونونو نه اخیستل کیږي او د جامعاتو او د مدارسو څخه چې امتحان اخیسته کیږي، دا به د لوړو زده کړو وزارت تر سرپرستۍ لاندې د تخصصاتو او جامعاتو لوی ریاست دی، عمومي ریاست، د هغه ریاست د طریقه څخه به امتحان اخیستل کیږي. او چې کامیابیږي لیسانس درجه چې کامیابیږي د لیسانس د درجې معادل سند چې د عالیه مرحلې ورته وایي، د عالیه مرحلې کامیاب سند به ورته ورکول کیږي. ډیره مننه مونې صاحب، ډېر ښایسته توضیحات هم ورکړل. بې له شکه چې دا یو غټه دغه د پروسه ده، تاسو څومره چمتووالی دې پروسې ته نیولی دی؟ وبښئ، هغه دغه به تکمیل کړمه. یو د عالیه نه وروستو بیا 2 درجې نورې پاتې دي، درجه 10 او تاسعه، یا په بل تعبیر چې وړه دوره او لویه دوره ده. کله چې د وړې دورې او لویې دورې څخه طالب العلم دا د دې دورو څخه فارغ سو، بیا به د جامعاتو او تخصصاتو تر ریاست تر سرپرستۍ لاندې په نهایي کې د ده څخه کلنی امتحان اخیستل کیږي د دې دواړو درجو. دغه مرحلې ته مرحله د عالمیه ویل کیږي. دته به بیا سند د عالمیه ورکول کیږي چې دغه سند معادل د ماستري ده. اتلسمه څخه دی فارغ سو ځکه. ډیره مننه. راځم بلې پوښتنې ته، مخکینۍ پوښتنې ته، چې دغه بې له شکه چې یو غټه پروسه ده، تاسو دې دپاره څه چمتووالی نیولی دی؟ چونکې تر اوسه پورې دغه امتحانات د وزارت معارف اخیستله، د عالیه درجې امتحان به هم وزارت معارف اخیستی او د عالمیه مرحلې امتحان به هم وزارت معارف اخیستی. نو سږکال دا پروسه د معارف څخه لوړو زده کړو وزارت ته را انتقال شوې ده. نو ځکه په ګډه په مشترکه موږ یو مشترکه کمیټې جوړه کړې ده چې د وزارت معارف څخه تعلیمات اسلامي معین او ورسره یو 2-3 نور ملګري او د لوړو زده کړو وزارت څخه زه او د تخصصاتو عمومي رئیس مولوي اسدالله فرید صاحب دا په رأس کې یو ټول کارونه په هماهنګۍ مخته وړو او دې ته آماده او چمتو یو چې سږ کال به انشاءالله د دوی څخه دا امتحانونه په ښه توګه په ښه طریقه باندې د دغه ازموینې وخت کله اخیستل کیږي؟ لږ معلومات ورکړئ نو ښه به د عموما تعلیمي کال چې دی هغه په دغه هجري قمري تواریخو باندې د شوال څخه شروع کیږي او بیا د رجب
په میاشته کې نهایي کیږي. دا 9 میاشتې تعلیمي کال دی چې په دې کې محصلین او طالب العلمان خپل تعلیم کوي. نو د رجب پر 9 باندې چې د شنبې ورځ به کیږي ان شاء الله تعالی موږ د دې امتحان اعلان هم کړی دی او آمادګي مو هم ورته نیولې ده او ان شاء الله دا امتحان به اخیستل کیږي د رجب په کوم ځای کې؟ میاشتې په 9. چونکې په دې امتحان کې شاملین ډیر زیات دي، ګڼه ګوڼه ډیره ده. نو په دې لحاظ مو تهیه دا نیولې ده چې په ټولو د ولایاتو په مراکزو کې به دا امتحانونه اخو د افغانستان په ټولو ولایاتو کې اخیستل کیږي. ښه، راځو د دې ازموینې مالي منابعو ته. دا د کومه کوئ تاسو؟ د لوړو زده کړو وزارت او د معارف وزارت په ګډه پریکړه باندې په هماهنګۍ لوړو زده کړو وزارت خپل د بودیجې څخه دا تابعیه او دا هوډ نیولی دی چې انشاءالله مالي منابع به خپله د لوړو زده کړو وزارت د منابعو څخه کیږي او د بودیجې څخه به. ډېر ښه. په دې ازموینه کې معین صاحب هغه په ښه درجه چې هغې کامیابیږي هغه عالمانو سره او فاضلانو سره تاسو مثلا څه کوئ؟ په کوم ځای کې په دندو مقرروئ یا کوم بل پلان ورته لرئ تاسو؟ په عموم کې د ټولو دپاره خو دا توصیه ده او دا وضاحت دی چې هغه کسان چې د عالیه درجې څخه فارغه سي هغوی ته توصیه دا ده چې باید د خپل تعلیم او تحصیل نور په مخه بوزي او عالمیه مرحله چې وړه دوره او لویه دوره ده هغه ته آمادګي ونیسي او هر څومره چې په لوړه درجه کامیاب وي هغه باید د خپل تحصیل ته لا وده ورکړي تر څو ښه خدمت په آینده کې وکولی سي. او د عالمیه مرحلې څخه فارغ حضرات هغوی ته مو بیا توصیه دا ده، جامعات مو جوړې کړي دي په ټولو زونونو کې د تخصصاتو جامعات چې هغوی بیا د لا مزید تعلیم لپاره په هغو تخصصاتو کې داخله واخلي او په مختلفو پوهنځیو مختلفو برخو کې خپل تخصصات مخته بوزي. تخصص فی الافتاء والقضاء ده، تخصص فی علوم التفسیر دی، تخصص فی علوم الحدیث دی او دا رقم اسلامی بانکداری ده، تخصص فی دعوت دی. هغوی لپاره مو مختلفې څانګې پرانیستي دي چې د تعلیم او تحصیل دا لا ښه په مخ بوزي تر څو بیا جامعې ته ښه خدمت وکولی سي. دوی به په کومو برخو کې مثلا په دندو ګمارل کیږي؟ ځکه چې دوی د مدرسو نه فارغ شوي دي، نور اصلي علومو سره خو به دوی بلدتیا هم نه لري. یا په راتلونکي کې داسې کوم پلان ورته لرئ چې عصري علوم هم تر څنګ زده کړي؟ ما تا ته مخکې په وضاحت سره وویله چې دغه چونکې یو معیاري نصاب ورته په نظر کې نیول سوی دی او هغه تر 14 صنفه پورې یا بلکې تر 18 صنفه پورې دوی په دغو حالاتو کې په دغه وخت کې چې په دغه معیار او په دې معیاري نصاب مطابق دوی زده کړه وکړي د جامعې هرې برخې ته په دیني برخه کې خدمت کولی سي. صرف په دیني برخه کې خدمت کوي؟ یعنې دوی داسې کوم پلان ورته نشته چې ځکه چې د ښاغلي وزیر صاحب په ویناو کې موږ دا اورېدلي چې باید د مدارسو طالب علمان او فاضلان هم د عصري علومو سره اشنا وي؟ بیا هم دا خبره کوم چې دلته تقریبا د عصري علومو ډیر مضامین دوی ته په نظر کې نیول سوي دي او ورته ویل کېږي به تدریسي ژبه او یعنی دا یو دا دی چې په یو کار کې سړی ایکسپرټ سي، ښه تکړه ماهر سي. دوی به د عصري علومو سره اشنایي لري خو هغه تخصص به په دینی علومو کې وي. بالکل همدا شان که یو څوک مثلا د عصري علومو څخه فارغیږي د هغوی دپاره د نصاب په دا رقم ترتیب سوی دی چې په دینی علومو کې به اشنایي لري او د هغه خپل عصري علومو کې به تخصص او یا مهارت حاصلوي. کومې مرحلې په کومه معادله کیږي دلته؟ وضاحت مې درته وکوي چې اوس مرحله یوه ثانویه ده هغه چې تر وزارت معارف پورې ربط لري، هغه به په 12 سند باندې معادله کیږي او د هغه نه وروستو چې کله دوی دغه 3 درجات وویلې او دا عالیه مرحله سوله، سادسه، سابعه، ثامنه، تاسعه. دا 4 صنفه چې کله دوی وویله دا عالیه مرحله سوله، دا به په لیسانس معادله کیږي
او د هغه نه وروستو بیا چې کله دوی وړه دوره او لویه دوره یا درجه 10 او 11 دا درجات یې وویلې، بیا به په عالمیه سند ورکول کېږي، په ماسټرۍ به معادله کېږي. د هغه نه وروستو که څوک بیا هم غواړي نورې زده کړې 2 کلنې وکړي، تخصص وکړي، هغه به بیا په دکتورا معادله کېږي. ډېره مننه. طبعا وخت ډېر تېر شوی دی په مدارسو کې، هغه دیني مدارسو نه چې څونه خلک لرې پاتې وو که نه، دغه عصري علومو ته یا په دغه شکل چې اوس دغه ازموینه اخیستل کېږي دیونه نه اخیستل کېدله، د دې شمېر به څومره په تر اوسه پورې چې کوم موږ د موجوده احصاییه لرو او داخله کړې ده د ولایاتو مراکز څخه، دا تقریبا د 45,000 محصلینو یا طالب العلمانو په شاوخوا کې دي. طبعا دا خو ډېره یو غټه شمېره هم ده. د نوملیکنې بهیر په څه شکل دی؟ نوملیکنې بهیر په نورمال شکل روان دی او نهایت ورته ټاکل شوی دی چې د دغې میاشتې تر 25 تاریخه پورې چې سبا راځي، د نوملیکنې بهیر به تر دغه وخته پورې جریان ولري. د هغه څخه وروسته به دا پروسه بیا بندیږي او په ولایاتو کې د وزارت معارف په ریاست کې هم او همداشان د پوهنتونو په ریاستونو کې هم دوی دپاره فورمونه ځای په ځای سوي دي. هغه فورمونه هر یو اخلي او مدارسو ته هم فورمونه ورکول سوي دي چې د هغو فورمو په ذریعه دوی داخله وکوي او داخله بیا بیرته داسې کوم خاص شرایط ښاغلی معین شته دی چې څوک کولی شي په دغه ازموینه کې ګډون وکړي او څوک نشي کولی؟ دغه ازموینه چې ده دا خو د علماو یعنی دغه فارغ طالب العلمانو لپاره ده. نو هغه کسان په دې کې کولی شي چې سږ کال یې کومه درجه یا کومه مرحله خلاصه کړې وي. مثلا که چا عالمیه درجه خلاصه کړې وي او د لویې دورې څخه فارغ وي په سږ کال کې، په دا تیر کال کې، هغه کولی شي چې په دې کې داخله وکړي. او که کوم چا عالیه یعنی تکمیل د فنون یې کړي وي، هغه کولی شي چې د عالیه مرحلې کې داخله وکړي. د هغه نه علاوه نور څوک نشي کولی چې په دې کې، د هغې نه چې درجه ټیټه نو نشي کولی چې درجه ټیټه وي او یا دا چې اوس درجه یو کال 2 کاله مخکې ویلي اوس فارغ یي، هغه نشي کولی. دا پوښتنه خو به کېدای شي حل شوي چې د دغه ازموینه د علماو دپاره کوم سند معدل ورکول کېږي. بلکل دا مننه ډېره زیاته. او د ازموینې پایلې کله چې ازموینه واخیستل شي، د ازموینې پایلې څومره وخت کې به اعلانېږي؟ کوشش او هڅه دا ده چونکې شاملین او په ازموینه کې دغه شمول چې کوم شمولیت اعلان شوی دی دا تقریبا د 45,000 په اندازه کې دی. نو طبعا څه وخت به ونیسي. کوشش مو دا دی چې د امتحان او د ازموینې څخه د فراغت وروسته متصل یو د علماو او د استادانو یو کمیټه د دوی پرچو ته کېنوو او هغوی نتایج ډېر زر ورکړي. کله چې نهایت سوی تکمیل سوی نو دقیق وخت نسو ورته ټاکلی، خو البته بیا هم ډېر زر به وي. او دیو ته چې سند ورکول کېږي، دا سند لیسانسه یا دکتورا یا ماسټري، دا به د نورو سندونو سره توپیر لري که نه یو شی به وي؟ د هغه سندونه چې دوی ته د مدارسو لخوا ورکول کېږي، هغه خو صرف د هغې مدرسې پورې د ازموینې نه وروسته یادوم، د ازموینې نه وروستو. بلې خو زه وایم چې ځینې علماو ته د هغه مدارسو له طرفه څخه سند ورکول کېږي. دلته کله چې د دوی څخه ازموینه واخیستل سي، د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه به دوی ته سند ورکول کېږي او دا سند نو بیا معیاري او قابل اعتبار په هر ځای کې او هر څنګه به وي. ډېره مننه. دغه ازموینې د دوام په هکله ویوئ، څومره وخت به ونیسي؟ دغه خو چونکې د تازه طالب العلمانو فارغینو ازموینه ده، ځکه په کل کې به 6 ورځې دوام وکړي. د هفتې د ورځې څخه شروع کېږي، شنبه او په پنجشنبې په ورځ به اختتامیه وي. نو د 14 رجبه پورې به انشاءالله دا دوام ولري. دا لړۍ او ازموینه به ځینې اخیستل کېږي. په هره ورځ یوه پرچه د یوه کتاب ازموینه د دوی څخه اخیستل کېږي. ډېره مننه کوم. فارغ شوي دغه کوم کسانو چې تاسو خو ویلې دغه د طالب العلمانو او فاضلانو په هکله دغه ازموینه اخیستل کېږي، داسې کسان هم شته دی چې مثلا مخکې د فارغ شوي دي عالمانو په هکله، تاسو څه تصمیم لرئ د هغې د ازموینې بهیر په څه شکل دی؟ د هغوی د علماء کرامو لپاره د ارزونې
ځان ته یو پروسه ده او ځان ته یو امتحان به اخیستل کېږي مستقل په مستقل شکل باندې. په هغوی کې تقریبا د 55,000 څخه تر 60,000 پورې علماء کرامو، هغه علماء کرام چې تر اوسه درس و تدریس یې کاوه او د وخت څخه فارغین دي، هغو علماء کرامو د 55,000 څخه تر 60,000 پورې داخله کړې ده. د هغوی لپاره بیا د دغې ازموینې نه وروستو انشاءالله په بله میاشت کې چې شعبان المعظم دی، په هغې کې یو ازموینه اخلو چې د هغوی کیفیت به دا وي د ازموینې چې ټول یوه پرچه په یوه ورځ قابل حل چې 5 ساعته وخت به ولري او یوه پرچه د 10 کتابونو امتحان پکې ځینې اخیستل کېږي چې د هر کتاب څخه به یو سوال الف او با شق لري، هغه ورځینې اخلو او کامیاب علماء کرامو ته، کوم علماء کرام چې په هغه ازموینه کې کامیاب سوله، هغوی ته به د ماستري سند ورکوو. البته په هغو کې یو دا ملاحظه یا دا رعایت هم سته چې دوی به د یو مقاله هم لیکلې وي او د لږ تر لږه د 100 صفحې الی 200 صفحو پورې داسې یو مقاله به دوی لیکلې وي، یو رساله به لیکلې وي، یو مضمون باندې به تحقیق او څېړنه کړې وي. موضوع به معلومه وي که نه؟ موضوع به معلومه وي، موضوع چې د هغه د جامعاتو تخصصاتو ریاست لخوا به ورکول کېږي. کله چې هغه رساله دوی تکمیل کړله، د تکمیل څخه وروستو به دوی ته د ماستري اسناد ورکول کېږي. ډېره مننه. ښاغلی معین، په آخره کې که چېرته د خپل پلانو په هکله ووایئ، راتلونکي پلانونه هم څه دي؟ تر ډېره حده پورې موږ په دې تیر 2 کلني جریان کې د تحصیلات عالي وزارت تر چتر لاندې موږ ډېر کار کړی دی، خدمات مو کړي دي او دا ملت ته ډېره واضحه ده. لکه اوس مثلا د مثال په توګه ځینې وضاحتونه یا ځینې معلومات به زه درته درکړم چې موږ ډېر ډیپارټمنټونه ایجاد کړي دي د ضرورت مطابق چې په کوم ځای کې کوم ضرورت وي ورته، او ایجاد د پوهنځیو مو کړی دی او ورسره سره د افغان نړیوال پوهنتون اسلامي پوهنتون ایجاد مو هم کړی دی چې په هغه برخه کې طب، زراعت او انجینري او په شرعیاتو کې ماستري او دکتورا کیږي. او د دې نه علاوه د دینی جامعاتو په برخه کې مو دا ابتکار کړی دی چې د ټول افغانستان په سطح باندې په زونونو کې موږ دینی جامعات ایجاد کړي دي چې هغه دینی جامعات به یعنی فوق تخصص د ماستري او د دکتورا تخصصات په مخ وړي، تخصص په الابتاء والقضاء او همدارکم تخصص په علوم القرآن، تخصص په علوم الحديث. او په آینده کې مو په کل کې ډیر کوشش په دې باندې چې هغه نیمه کاره پروژې چې تر اوسه پورې نیمه کاره پاتې دي، لکه اوس مثلا په سږ کال کې مو دا کوشش وکړي چې دغه 3 پروژې فوق العاده مخ ته یوسو، لکه کندهار لیلیه وه او د نیمروز ولایت لیلیه وه او د زابل ولایت لیلیه وه چې هغوی د ډیرو سختو ستونزو سره مخ وه. د هغوی دغه لیلیه تعمیرونه چې نیمه کاره پاته وه هغوی مخ ته بوتله او هغه به انشاءالله تکمیلیږي. او په آینده کې هم کوم ضرورتونه چې موږ په پوهنتونونو کې او په جامعاتو کې حسوو د هغوی د ضرورت مطابق به کوشش دا کوو چې هغه نیمه کاره پروژې ورته پوره کړو. او تحصیلات عالی وزارت په کل کې کوشش دا دی چې په کم او کیفیت لحاظ د علم د ارتقا سبب وګرځېږو او ښه لاسته راوړنه په دې اړه ولرو. ډېره مننه ښاغلی معین چې موږ له وخت راکړو. خیرونه یوسې له تاسو نه هم مننه. قدرمنو لیدونکو ستاسو څخه هم مننه. تر بیا د الله په امان کې اوسئ.